السلام علیکم دوستانو. ښځې ولې خپل خاوند په تختهدار باندې پرېښو او ویل چې خاوند مې دې پانسي شي؟ آخر ولې بل سړی خوښ و که څه وجه وه؟ د دې نه مخکې دوستانو چې زه تاسو دا کیسه مکمل بیان کړم نو د دې نه مخکې زه د هغې ملګرو ته ګزارش کوم چې زموږ په چینل کې نوي دي که هغوی تر اوسه پورې زموږ چینل پېښور کلیک نی سبسکرایب کړی نو چینل دې سبسکرایب کړي او په خوا کې دې ورسره د ټلۍ نشان هم وښي چې زموږ همدغه رنګې عبرتناکې او د پنډکې کیسې د ټولو نه اول هغوی ته ورسي. دوستانو یو ورځ حجاج بن یوسف یو درې ملزمان گرفتار کړل او خپل عسکر ته یې حکم وکړو چې دا درې واړه تختهدار ته وخېجوئ او اعلان یې وکړو چې سبا به دوی درې واړه پانسي کیږي او خلک دې راشي او د دوی د پانسۍ نه دې عبرت والي او د دوی پانسي دې سرعام وګوري. کله چې سهار شو درې واړه کسان په تختهدار باندې ولاړو. ډېر خلک د دوی کتو راغي وو. حجاج بن یوسف چې کله راغو او اډر ورکولو چې دوی پانسي شي نو د حجاج بن یوسف دوی پانسي شي نو د حجاج بن یوسف نظر په یو ښځه باندې پریوتو چې هغه د خلکو په مجمع کې ولاړه وه او ژړلې. حجاج بن یوسف ډېر زیات حیران شو چې په دې مجمع کې خو ښځې نشته دی، دا ښځه څه کوي؟ ښځې نه یې پوښتنه وکړه چې ته ولې د دې کسانو مرګ کتو راغې او ولې دومره ژاړې لګیایې؟ نو ښځې ورته وویل چې دا درې کسان کم پانسي کیږي نو په دې کې یو زما خاوند دی، یو مې زوی دی او یو مې رور دی. د حجاج بن یوسف په دې ښځې باندې ډېر زیات زړه خفه شو او ښځې ته وویل چې ستا په خوښه باندې زه په دې کې یو کس پرېښی شم، حکم وکړه چې کم کس پرېږدمه، خاوند دې پرېږدم که زوی دې پرېږدم او که رور دې پرېږدم؟ نو ښځې ورته ډېر په حیرانتیا سره وویل چې رور مې پرېږده. چې کله حجاج بن یوسف دا خبره واورېده نو ګوتې په خوله کې ونیوه او ډېر زیات حیران شو چې دا رنګې ډېر خلک وي چې هغوی د خاوند طرف کوي خو تا څنګه د رور طرف وکړو او خپل رور دې د پانسۍ نه بچ کو؟ نو ښځې ورته وویل که زما خاوند پانسي شي نو زه به بل واده وکړم، که زما زوی پانسي شي نو زما به بل زوی هم پیدا شي، الله تعالی به راله بل زوی راکړي، خو که زما رور پانسي شو نو زما بل رور نه راځي ولې چې زما مور او پلار مړه دي. حجاج بن یوسف چې کله د دې ښځې دا هوښیارتیا وکته نو هغه د دې نه ډېر زیات متاثره شو او حکم یې وکړو چې درې واړه دې پرېښلی شي او درې واړه دې معاف کړی شي او دې ښځې سره دې پرېښلی شي. د حجاج بن یوسف عسکر هغه درې واړه خلاص کړل او دې ښځې سره یې پرېښل. دوستانو دې ویډیو نه موږ ته دا عبرت حاصلیږي چې نن سبا تاسو په ګیر چاپیره معاشره کې وګورئ نو رور او خور دارنګې دي لکه دشمنان. رور د خور حق نه ادا کوي او خور د رور حق نه ادا کوي. نو که رور د خور حق ادا کو او خور د رور حق ادا کو نو دارنګې ښایسته رشته په دنیا کې نشته دی او دا ډېره خوږه رشته ده. خو چې کم خلک په دې قیمتي رشته باندې پوهیږي نو هغه خلک دا رشته نباوي. ډېر خلک دارنګې وي چې هغوی دوکې کوي. دوستانو زه به تاسو ته د دې په باره کې ډېر څه نه ویم ځکه چې تاسو ګیر چاپیره معاشره کې د دې اثرات کتلی شئ چې نن سبا رور رور ته او خور خور ته او رور خور ته او خور رور ته څومره غله دي هغه ستاسو مخامخ دي. نو دوستانو دا وه زموږ نننۍ ویډیو. امید لرم چې تاسو به په دې ویډیو باندې پوه شوي یئ. مننه کوم چې ویډیو هم تر اخره پورې وکته. که ویډیو هم خوښه شوي نو ویډیو لایک کړئ، زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ، ویډیو نور ملګرو سره هم شیر کړئ چې هغوی هم د دې نه عبرت ترلاسه کړي. راتلونکي ویډیو پورې زه تاسو نه اجازت غواړم. د لوی خدای په امان.